په دې وروستیو کې هېواد ته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ د کرایي کورونو د بیلو لوړوالي او په ځینې ساحو کې د کرایي کور د نه پیدا کېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین د کورونو له مالکانو غواړي چې د کورونو کرایي د لوړولو څخه دې ډډه وکړي او په دغه برخه کې د کډوالو سره پوره مرسته او همکاري وکړي. بار ورته کورواله ته خبره شوې ده چې هېڅوک نشي کولی چې دا مهاجرونه زموږ راغلي دي مخکې کریانې کمې وي او اوس کریانې د دوی د راتګ سره زیاتې کوي. موږ عام ولس ته هم بار ویلي دي چې دغه خواران تکلیف شوي دي دردېدلي دي که نور اوس هم نه د کور په باره کې کري ده مخکې هم چې څومره اخیسته خیر دی لږ ورته کمه کړئ کوشش وکړئ چې کمه شي دا کوشش مه کوئ چې نوره زیاته شي. بل لور ته هېواد ته راستانه شوي یو شمېر کډوال د کورونو له لوړو کرایو شکایت کوي او د کورونو له مالکانو غواړي چې د کورونو کرایو برخه کې دي د کډوالو کورنیو له مجبوریت ګټه نه اخلي. زه د کورونو والا محترمو نه هیله کومه چې دا هلته هم ځورېدلي ځبېدلي دي ټکېدلي دي د دوه روپو درک ورسره نشته لکه زما چې څنګه کور چور شو دغسې به د دی مالته چور شوی په پنجاب کې. تاسو نه زه هیله کوم چې دغه کراګانې لږې ټیټې کوي. وطنوالو نه مې دا عرض دی چې د پاکستان نه کوم مهاجر کډوال راځي دغه د کورونو کرا کې ورسره پوره همکاري وکړي. هغه بیچارهګان د هغې نه ځورېدلي کړېدلي راشي او دلته ما او تاسو والا کور په 10,000 کور والا په 15,000 ورکوو دا ناجایز دی. دا خو زموږ او ستاسو ورونه په دې باندې چې موږ فخر وکړو چې خپل وطن ته راغلو. د دولت نه دا هیله کوو چې د دې کډوالو سره پوره همکاري او مرسته وکړي. د ننګرهار کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین د غرض وایي د بېلابېلو همکارو مؤسسو له لورې سروې روانې دي چې له سروې وروسته به له مستحقو کډوالو کورنیو سره لازمي مرستې وشي.